یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي ول یا رسول الله ما وخپل مور دا خپل مور ما پر وژو راخستې وه 2 پرسخه یعنی 2 پرسخه تقریبا داسې 1.5 کیلومتره جوړیږي 1.5 کیلومتره جوړیږي اوس داسې ګرمي وه یا رسول الله داسې ګرمي وه چې دا غوښې مې اومې پر دا مځکه ایښې وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای نو یا رسول الله ما د دې مور حق ور ادا کړي د مور له حق خلاص وم زه د مور چې پر ما کم حق دی له هغه حق خلاص وم ګورئ دی وایي یا رسول الله ما خپله ادیه پر خپلو وژو راخستې چې زما ادیه معذوره دا زما ادیه ما 2 پرسخه چې هغه 1.5 کیلومتره جوړیږي دا ما مطلب یو ځای پرې بوته یا میوې وړله نو ګرمي داسې ګرمي چې یا رسول الله دا غوښه پر مځکه کښېږدې له ډېرې ګرمۍ به دا پخه سي نو څه فکر لرې یا رسول الله دا زما د ادیې چې پر ما کم حق دی له دا حق زه خلاص وم که یا پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول ته چې کله پیدا کېدې ستا پر ادي چې کم غمونه کم دردونه کم تکلیفونه تیرېدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خبره خو د 9 میاشتو روانه ده بچی خو د ادې په خېټه کې بیا د بیدې ډېره معاف 9 میاشتې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ته پیدا کېدې دا کم دردونه وو دا کم دردونه ستا ادې وړل دا ستا د ادې د دردو چې کمې جټکې ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هغه دردو یو درد لا هم تا حق ادا کړی نه دی د یو درد حق نه دی ادا سوی الله اکبر سبحان الله وګورئ داسې سپی شته چې هغه د مور سلام باندې له مور سلام باندې له مور سلام باندې د الله رسول صحابي ته وایي دا صحابیت کومه معامله ولا شنو معامله ولا اوس ورته وایي یا رسول الله خالي 10 کیلومتره 11 کیلومتره ما پر وژه باندې دا ادې وی وړله سره ګرمي ولا له حق اخلاص وم د خدا خیالو چې پیغمبر علیه السلام وایي و له حق اخلاص ولې نه خلاصېږي خامخا به خلاصېږي نه پیغمبر علیه السلام وفرمایل ادې چې پیدا کېدې بیا چا کم دردونه ستا ادې وړل په هغه دردو کې نو خو یو ورځ نه وه 2 نه وې 3 نه وې میاشت نه وه 2 نه وې 4 نه وې او په میاشتو دا دردونه وو د یو درد حق دی هم ادا کړی نه دی د یو درد حق دی ادا کړی نه دی نن زموږ معاملات داسې راووتله عزیزانو چې هر سړی له موره ګیلهمن دی هر سړی له موره ګیلهمن دی له موره دغه مور ګرانه د شیرین نه د خوندور نه د ډېره محبوب ترین نه د چې کله سړی واده وایي چې بس د هغه څخه ما بعد مورکۍ هغه رقم خوند نه کوي د مورکۍ هغه خوند نه دی د مور هغه خوند نه دی ولې وجه دا ده چې پخوا به زوی د مور و عیبو ته نه کتل د مور و خبرو ښکنځاو ته نه کتل ول زما ادې د پروا نه لري بیا چې کله دا راله نو بیا د مور قرار شکایتونه ورته شروع کړه داسې وکړو هغسې وکړو داسې وکړو هغسې وکړو نو بیا قرار د خپلې مور د سړي نفرت وشي دا څوک دا د خپل کوروالا دا راولاړه شي د دې الک د مور عیبونه و الک ته وایي نو که الک سپی و بې غیرته و زما مور داسې وکړلو او نو زه به زما مور ګورم صحیح سلام دلته پیغمبر علیه السلام فرمایي د یوې د هغه دردونه چې کم تېرېدل د یوه درد حق دې ادا کړی نه دی او بیا نو دروغ زنان چې مور یې مړه شي نو زما مور مړه سوله بس نو ډېره مې ارمان ده کشکې ژوندی وای کشکې نه خو 40 کاله ژوندی و هغه کشکې چیرې و مور دې سرتوره نه وه په بد دعا نه وه یو سړي مسجد کې وخت یو امام جمعات ورکوي جمعات چې سلام وګرځېدی بیا کله کله د سارا خلک مولوي صاحب یو دعای حاجت خو وکړه نو یو سړي مسجد کې وخت یو امام جمعات ورکوي جمعات چې سلام وګرځېدی بیا کله کله د سارا خلک مولوي صاحب یو دعای حاجت خو وکړه یو داسې مشکل او پریشانی دی یو بل دعا وکړه که څه مولوي صاحب هغه دعا کې ویلي دي خدای چې لږ ښه دی غواړي یا د عقل خلاص شي هغه وایي بله دعا وکړه لکه دعا مې وکړه بس یې کماله څه به کوې یا یو بله دعا وکړه نو یو سړي ویلې
والمولي صاحب ته دعا خو وکړه چش دعا وکړه دعا خو وکړه ول دعا وکړه په دعا وکړه چې الله زما ټول اولاد تباہ او برباد کړي زما ټول اولاد زما زامن الله تباہ او برباد کړي صحیح سلام ولګوي اندازه ولګوي څنګه خبره ده دلته پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي وای تا د یو درد حق نه دی ادا کړی نه دی ادا کړی نه دی ادا کړی الله دې د مور پلار د حق اخلاص کړي که ژوندې دي الله دې ژوندې لري که بیمار دي الله دې شفای کامله او نصیب کړي کمړې دي الله دې په خپل عظیم فضل هغه لوی ښایسته خوندور چې جنت الفردوس دی هغه دې الله او نصیب کړي د هر چا بابا وادي ته د هر مسلمان بابا وادي ته الله دې جنتونه ورکړي الله دې جنتونه ورکړي الله دې جنتونه ورکړي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزانو مستاسو په مخ کې د قران عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کوي الله فرمایي یا ایها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والا او تاسو په ایمان کې په اسلام کې مکمل طور داخل سئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی بخاری او مسلم را نقل کړی دی اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل پتاسو کی چې کوم څوک د جمعې د لمانځه اراده لري یا د جمعې لمانځه ته حاضرېږي نو فليغتسل د غسل وکي بغیر د غسل دي د مسلمانانو اجتماع ته نه ورځي عايزان خبره دا سده چې د جمعې ورځ دا د مسلمانانو د پاره ډېره محترمه ورځ ده دا ډېره بزرګه ورځ ده دا ډېره محترمه ورځ ده دا ډېره مکرمه ورځ ده بیا په دې ورځ کې الله پاک مسلمانانو ته لوی اجتماع چې د هغه ورنصیب کړله چې هغه د جمعې لمونځ دی د جمعې لمونځ به هم په جماعت سره یې بغیر د جماعت به نه یې کنه نور لمونځونه که سړی پر کور پر دفتر په آفیس پر روډ پر سړک وکړي خو هم مطلب هغه د صحیح کیږي گزاره کیږي خو د جمعې لمونځ داسې لمونځ دی چې بغیر د جماعت نه کول کیږي بغیر د شهر نه کول کیږي او بغیر د اجتماع چې دی هغه نه کول کیږي اوس خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي که په تاسو کې یو سړی د جمعې لمانځه ته حاضرېږي اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل چې کله تاسو د جمعې د لمانځه اراده وکړئ یا جمعې لمانځه ته ځئ نو تاسو به غسل کوئ دا غسل چې دی هغه صفایي ده الطهور شطر الایمان رواه مسلم د الله رسول فرمایي وایي دا پاکي چې ده هغه د ایمان یو جز دی دا پاکي چې ده هغه د ایمان یوه حصه ده اوس خبره دا د عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته ما او تا کله حاضرېږو د الله رسول فرمایي تاسو به غسل کوئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي پر هر مسلمان او پر هر محتلم وایي غسل یوم الجمعه واجب على كل محتلم پر هر ځوان د جمعې غسل دا واجب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نو لہذا معلومه ده اسو عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته غسل کول ضروري دی او لازمي دی که څه هم علما فرمایي واجب هغسې نه دی لکه چې سړی واجب پرېږدي څومره ګناهګاره کیږي لکه سړی واجب پرېږدي څومره مطلب دغه د دین چې دی هغه ناقصېږي هغه واجب نه دی د واجبو څه مراد شریعت واجب دی چې هغه دا دی چې ته به ضروري او لازمي چې دی هغه اودس کوې که دې ونه کوي پروا نه لري خو کوانګې ډېره لویه خبره ده خبره داسې ده عزیزانو
عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا د جمعې غسل ولې ضروري سو؟ هغه وجه دا وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې صحابه کرام یو ورځ د جمعې د لمانځه په انتظار ناست وو، نو هغه د ون کپړې یې کړې وې اغوستې وې چې هغه دوی خوله وکړله، نو د خولې څخه بیا بوی چې دی هغه ولاړېدی، ون سي خوله سي ګرمي سي رش سي اجتماع سي خامخا به بیا د خولو بوی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی بیا یې وفرمیل چې تاسو لازمي غسل کوئ چې کله تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ، او د جمعې لمانځه ته راتلل دا غسل کول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان دی. ګورئ عبدالله ابن عباس فرمایي بیا الله وسعت راوستی، بیا مال سو، بیا روپۍ سو، بیا ون د مابین ته ولاړئ چې غسل وکړي، ډېره ښه خبره ده، کې ونه کړي پروا نه لري. شرط دا دی چې ستا د بدن، ستا د کپړو، ستا د ځان به بوی چې دی هغه نه وي، او بیا به تا ته چش وکړي، بیا به تا ته نقصان چې دی هغه جوړ کړي، بیا به دا نورو مسلمانانو ته ضرر او نقصان چې دی هغه ورسیږي. علما فرمایي عزیزان، فرمایي چې کله یو سړی جمعې ته راځي، امام غزالی صاحب رحمه الله فرمایي ته عطر ولګوه، تا چې کله د عطر ولګول نو په دې کې به ستا اولنی فکر دا چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د جمعې پر ورځ عطر لګول. بله خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوشش دا و چې مسلمان خوشحاله کړي. بله خبره دا ده چې ته کله دا خوشبویي ولګوې نو به بیا د دې مسلمانانو له تا بد نه راځي، نفرت نه راځي، نو لهذا ته چې عطر لګوې دا ټولې خبرې به مد نظر ساتې، بیا به دا ستا د عطرو الله پاک و تا ته هم ثواب درکوي چې کوم چا باندې دا ښه بوی ولګېدی د هغه ثواب هم تا ته درکوي، ځکه هغه خوشحاله سو او تا یو مسلمان زیر نه کوي، تا ضرر ور ونه رسوي، د هغه ثوابونه به هم الله پاک و تا ته درکوي. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا جاء احدکم الجمعه فليغتسل، چې کله په تاسو کې څوک د جمعې لمانځه ته راځي نو به هغه غسل چې دی هغه کوي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اودس خو ضروري دی، لازمي دی، اودس ضروري دی، لازمي دی، خامخا به کوي، خو چې غسل وکړي ډېر ثواب لري او ډېره افضله خبره ده. چې کله غسل وکړي نو ډېر افضله او ثواب چې دی هغه لري. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو چې کله جمعې ته راځئ نو د جمعې دپاره تاسو غسل کوئ، او دغه غسل چې دی هغه د مسلمان شیوه ده چې د مسلمان د بدن به بوی ولاړېږي نه. خبره داسې ده عزیزانو چې مسلمان خو په کار دا دی چې د ده د بدن بدبویي چې د هغه نه وي. څومره ډېر کسان موږ وینو د لمانځه بعد هغه د دروغو روغبړونه چې سره کوو، دا یوه خبره به دا درته وکړم چې د جمعې د لمانځه بعد روغبړ کول دا ثواب نه لري. د جمعې د لمانځه بعد روغبړ ثواب نه لري. ډېر کسان د جمعې لمانځه مخکې لاس نه میلاوي. جمعې لمانځه بعد خاص کر د پنجاب خلک و دې ته عبادت وایي، هغه عبادت بولي. که دې خبرې سره عبادت ووایي دا حرام دی، دا ناجایزه دی، نه به کوې. یو مسافر راغلی دی په ډېر وخت نه ولیدلی، مصافحه وسوله، روغبړ وسوله، پروا نه لري، او بیا ډېرې خبرې داسې سولې چې دا روغبړ اوس هسې برای نام یوه قصه پاته سوله. په روغبړ کې د ده مقصد تصویر دی، په روغبړ کې د ده مقصد ټیک ټاک دی، په روغبړ کې د ده مقصد چې دی هغه د ځان تشهیر دی. دا ټولې خبرې د اسلام او د محمد رسول الله د مزاج خلاف خبرې دي. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ وساتي. نو خبره دا ده چې د کم چا د بدن بوی ځي پر هغه باندې بیا غسل واجب دی چې د جمعې لمانځه ته راځي، پر هغه باندې بیا غسل واجب دی، لازمي به کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام له بدبویي څخه انتهایی زیات نفرت کېدی، انتهایی. څونه ډېر خلک شته چې هغه د بدن څخه بوی ولاړېږي. منم ته به مزدور یې، منم چې ستا به د غسل ترتیب نه برابرېږي، منم چې ته به مسافر یې. نو چې مسافر یې د غسل بوی ترتیب دې نه برابرېږي، له بدنه دې هغه د خولو بوی ولاړېږي، بیا څه در پېښه ده چې خامخا موبایل نه رسغلې، بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو سره د غېږ روغبړ کوې، بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو په مجلس کښېنې، لرې یو ځای کښېنه، ولې دا خپل ځان بدنامه کوې. او څومره ډېر کسان شته هغه ټوټپیس هم نه پېژني او مسواک هم نه پېژني. دی په دا ښه خبر دی چې زما د خولې بد بوی چې دی هغه ځي، بیا د بید ډېره معافي، بیا د بید ډېره معافي. ابلوز ما ویلې یوه ښځه یا یوه انجلۍ بیا د بید معافي، بیا د بید. نو ما ته یو سړي وویل مولوي صاحب دا بیا څه معنی چې بیا د بید معافي؟ ته ګوره ښځه بد نوم دی،
دا انجلۍ بیا د ډېره معاف بد نوم دی چې تا وویل مال نه دا زه د احترام په خاطر وایم زه ولې د چا د خور د لور خبرې د نارینهو په مابینځ کې کوم ته ولې دونه بېوقوفه یې ته ولې د جهان خر یې چې به دې خبرې د سر نه خلاصېږي دا بده خبره ده ښه خبره نه ده چې زه د یو زنانې نم اخلمه نو زه هغه سره وم بیا د ډېره معاف ولې دا د احترام نوم دی دا د ستر نوم دی دا مستور نوم دی نو نه د پکار سړی په مجلس کې په داسې انداز ها کوایې د هغه سره دا زما توري چې دي هغه ورسره نو ډېر خلک داسې شته چې د هغه د خولې څخه بوی راځي ټوټپیس مه پېژنه مسواک مه پېژنه او بیا په مجلس ورننوځه الله اکبر الله دې مو وساتي الله دې عقل راکړي الله دې موږ ته عقلونه راکړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ خامخا به غسل کوئ بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي پکار دا د هر مسلمان دپاره چې په هفته کې به یو واره دی غسل کوي پکار دا ده په جمعه کې یو واره غسل کول نو هغه ستا دپاره ضروري دی ولې مسلمان به پاکي د مسلمان بدن به پاکي د مسلمان له بدنه به و ما او تا ته ضرر نه رسیږي زما له بدنه له ستا له بدنه هېڅ چا ته به ضرر چې دی هغه نه رسوو او بیا بله خبره دا ده اوس دا د جمعې غسل چې سړی کوي د جمعې و ورځې ته به سړی کوي که بې لمانځه ته کوي علما فرمایي پروا نه لري د جمعې په ورځ غسل وکړه دا د ورځې دپاره هم سلو د لمانځه دپاره هم سو که د لمونځ وکړئ د لمانځه دپاره سو که د لمونځ ونه وکړئ نو دا به ستا د جمعې دپاره سي حتی علما فرمایي چې پرون د جمعې شپه چې کله نن جمعې ورځ ده د جمعې په شپه باندې مازدیګر لمر پرېوتی تا غسل وکړئ د جمعې د لمانځه په نیت یې وکړئ هم پروا نه لري ستا غسل چې دی هغه صحیح سلو هغه د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه ده کوم سنت دی هغه ادا سلو هغه د پیغمبر علیه السلام چې کوم وما تا ته امر و حکم دی هغه وسلو نو لهذا عزیزانو د جمعې لمانځه ته لازمي غسل کوئ او که غسل نه وي جامې خیرن نه وي بدن خیرن نه له بدنه بوی ولاړېږي قطعا مجلس نه مه ورځه ولې د دې جهان به له تا نفرت وسي ولې له جهانه داسې لاره ورکوې چې هغه له تا نفرت چې دی هغه وکړي الله دې موږ ته پاکي را نصیب کړي الله دې موږ ته طهارت را نصیب کړي الله پاک دې موږ ته هغه لاره را نصیب کړي چې هغه د محمد رسول الله مبارک خوښه لاره ده او د سنتو مطابقه لاره ده او د ثواب ډکه لاره ده بله خبره دا ده عزیزانو خبره دا ده چې کله یو صحابي و قیس بن عاصم دی مسلمان سو چې مسلمان سو نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ورسه غسل وکړه بیا دی ولاړ غسل یې وکړي نو چې کله یو کافر مسلمان کیږي که چیرې دی بغیر د غسل نه ولو بغیر له غسل نه بیا د ده دپاره غسل کول مستحب کار دی ښه کار دی چې وکړي او که چیرې داسې و یو کافر و چې هغه د مسلمانۍ چې کوم غسل دی هغه یې نه درلودی بغیر د غسل ولو نو بیا پر ده باندې غسل فرض دی خامخا به دی غسل کوي خامخا به دی غسل کوي دا که چیرې داسې و چې د غسل درلودی مسلمان سو مستحب کار دا دی چې غسل وکړي او که چیرې غسل نه درلودی بیا فرض دی او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو مړي ته غسل ورکوي نو بیا د هغه څخه مابعد دا غاسل دا ژوندی هم غسل وکړي ولې ښه خبره دا ده څه معلومه ده ستا کپړو ته د مړي چې تا کله لمبوی بیا د بید ډېره معاف یې د هغه اوبه در غورځېدلې یې یا د هغه رقم مطلب د هغه پرتې چې کومې اوبه دي هغه اوبه در غورځېدلې یې نو لهذا چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي د هغه دپاره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي غسل کوئ او چې کله یو سړی مسلمان سو هغه دې غسل کوي او چې کله یو هندو عیسائی یهودي پلانی مسلمان سلو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کلمه دومره پاور لري که د 500 کالو د 500 کالو ګناوې ته یې سولې که د 100 کالو د 100 کالو ګناوې ته یې ویږي په یوه دا خبره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو معلومه دا سوه عزیزانو چې کله یو هندو مسلمان کیږي هغه دې غسل وکړي چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي هغه دې غسل وکړي اوس خو بله دنیا ده عزیزانو دنیا د دوکې ده د چل ده ډېر موږ وینو عیسایان را واخله نصارا را واخله هندوان را واخله هغه په دا خبره پوه دي چې یاره بل کم روپیو دوی نه پیدا کیږي بیا راسي یو مسجد لره بیا ملا ته ووایي چې زه کلمه وایم نو داسې زه مسلمان کېږم ما ته لاره راورښیه بیا مولوي صاحب کلمه ور ورښیي بیا مسلمان کې فاصله مسلمانۍ دی اوس دا خبره وکړي چې یاره زه خو نو ډېر مفلسه یم زه خو ډېر غریب یم بیا دی راولاړ شي بیا راشي په مسجدانو ګرځي زه پرون مسلمان شولم زما برادرۍ زه د کوره پسې واخیستلم نو لهذا ډېر غریب یم تاسو ما ته دومره روپۍ
روپۍ راکوي یا له ما سره احسان وکړي بیا خلک چاندې ورکوي. نو دا اصل حقیقت کې یو خو ایمان دی، اسلام دی، د هیڅ چا پر ایمان او پر اسلام باندې به موږ شک و شبه نه کوو. او بله خبره دا ډېر داسې دي چې هغه د دې خبرې دپاره چې راسه زه په ظاهره اسلام راوړم بیا به پر مسلمانانو پر کورو پر مسجدانو ګرځم بیا به ما ته روپۍ راکوي. دا دوکهبازه دی، دا مسلمان نه دی، دا دوکهبازه دی، دا مسلمان نه دی. چې مسلمان دوکه کوي نو هندو به ولې نه کوي، عیسایي او یهودي به ولې نه کوي؟ هغه څنګه؟ هغه دا مسلمانان کمه دوکه کوي، مسلمانان دوکه کمه کوي. هر مسلمان له منبره مولوي صاحب راواخله بیا ځه تر هغسې روزې او تر چلې او تر 4 میاشتې تبلیغي د هغه حاجي سره واخله چې هغه د عرفات پر میدان ولاړ و، له هغه عمرې والا سره واخله چې هغه صفا مروه کوله، هغه مطلب هغه حافظ و قاري راواخله، هغه صوفي و حاجي صاحب راواخله. ټول دوکه بازان په دوکه مې ژوند دی، پر دوکه به ژوند تېروو، پر دغه دوکه به موږ ته ټوله مړو. څنګه؟ هغه دا ای ملګری راته وایي دغه کله کله د بارسه خلک راسي، د کینیډا سره راسي، د استرالیا سره راسي، د سعودي سره راسي، د امارات سره راسي، د پلانۍ د جرمني او د کومه ځای سره راسي. بیا د لې ګرځي بیا د خپلو ملګرو یارانو قریبانو ته وایي وایي یاره داسې کاروبارونه دي، زه به ستا ترتیب در برابر کمه، دومره روپۍ راکه، قرار به دې بوځمه، اقامه به در واخلم، ویزه به در واخلم، کار به در جوړ کم، کاروبار به در جوړ کم، دومره به تنخوا در کوي، دومره به پلانۍ. بس ما و کار سره پرېږدم. دا دې ته راولاړ شي د کور والا سونه دې خرڅ کړله، د بابا سایکل دې خرڅ کوي، موټر سایکل دې خرڅ کوي، رکشه دې خرڅ کړه، کور دې خرڅ کوي، بیا راولاړ شولې څه قرضې او پورونه دې وکړو، دا روپۍ دې واده ته ورکړې. چې ور دې کړلې انو نن سبا بل سبا لارې بندې دي، سختۍ دي ډېرې او داسې خلک نیول کېږي، داسې کښتۍ واوښتله. الله اکبر. ولې حاجي صاحب تا ما ته ویلې چې راسه دلته بېروزګاري ده وروره 2 روپۍ نسې پیدا کولی، زه به کار در جوړ کړم. ولې د ظالم زو، ولې د دوکهبازه زو، ولې د چلبازه زو، ولې د جهنمي زو تا ولې ما ته دوکه راکړه؟ ولې دې په ما کور خرڅ کوي؟ ولې دې په ما رکشه او موبایل او سایکل او موټر سایکل خرڅ کوي؟ ولې دې زه پورو ته مخامخ کړلم؟ ولې دې زه د جهان پوره وړی کړم او بېرته رالې رسه ورک شولې؟ لعنت پر داسې انسانانو، لعنت پر داسې کاروباریانو، لعنت پر داسې ایجنټانو، لعنت پر داسې مسلمانانو. ولې ظلم کوي؟ راسه زه تا ته یو نه دوه نه 100 درښیم چې هغو دا ترتیب چې دی هغه کړی دی. نو هندو به ولې دوکه نه کوي؟ هندو هم د دې مسلمانانو دوکه زده کړې ده چې هندو چې مسلمان دوکه کوي نو هندو بیا نه کوي، خامخا بیا کوي او لازمي بیا کوي. الله دې موږ له دوکو وساتي، یا الله موږ له دوکو وساته، یا الله موږ وساته. د الله رسول فرمایي دوکهبازه ملعون دی، ملعون د الله له جانبه، له فرشتو له جانبه پر ده باندې لعنتونه اوري. او عجبه دا ده دغه کله کله د موبایل د لارې سوي څوک تا دوکه کړي چې دوکه دې کړي. پخوا به قصدي په یاد دي داسې به ویلې ول داسې ستا په کور کې خزانه ده او داسې فلانی دی او داسې فلانی. بیا به یو سړی راغلی وروره دا 2 نمبر پیرانی دي، دا غله ټګ ماران د ټګانو زامن، دا به رالو تا ته به یې ویلې ستا په کور کې خزانه ده، نیم شالداره نیم کلي وروره سرویس څه کیسه ده دلته خزانه ده. انو خزانه نه وایو خزانه ونه. پیرانو خدای مې تباک، او ټګانو الله مې تباک، او د غلو زامنو الله مې تباک. اسلام مې بدنامه کوي، محمد رسول الله مې بدنامه کوي، حاجي امداد الله مهاجر مکي مې بدنامه کوي. راځه زموږ تر شیخانو تر پیرانو دا مې ټول بدنامه کړل. یو هلک و هغه مولوي صاحب ما ته یو ډېر غټ پیر وویل چې دوی په کور کې خزانه ده. قرار زه راولاړ شو، نو هېچا ته غږ نه کوم، نو مې کولنګ پیدا کړی دی، بیلچه پیدا کړې ده، نو اوس به کان راغواړم د ګلمنډۍ او د میزان نه پلانۍ او خزانه ده وروره پیر صاحب ویلې. نو ورته وج جوړېدم الله خزانه ده. نو خزانه خلک اوبه نس پیدا کوئ، دی خزانه در پیدا کوي. نو ډېر چې دا ورته خبره په غور وه کډۍ چې مې ډېر وکیندې نو خو یم شی نه و. اخر مې پیر صاحب راوبلې. پیر صاحب اوس هم ژوندی دلته کله کله ګرځي سلام علام کوي. نو ما چې پیر صاحب راوغوښتم ویل پیر صاحب خبره خو دا ده، خبره نه ورسېده، شی نه وسو، څه چم وکړم؟ نو خو د پیرانو مې خدایان جوړ کړي دي، او ځان ټینګوي ځان. پیر سره ته ویلې هغه هلک هم ژوندی دی، هغه کور هم شته، پیر صاحب محترم هم ژوندی دی. پیر صاحب ورته ویلې زه دې څا ته ورشوه کېږم، یو شرط دا دی ستا چې کومه خور ده هغه به هم لاندې راسره شوي. لعنت پر دروغزنانو، لعنت پر دروغزنانو. ګرده در ښیم ګرده الله سپي ستا غواړې زه بیا دې ستا پلار به په قبر کې لا نه پرېږدم. ستا پلار نه دی
په قبر کې والله که پرېږدم. نو خبره داسې ده چې دا خبرې خو شروع سولې دوکه ده، نو دوکه بازي ده. څومره لویه دوکه مسلمان کوي. لعنت پر دوکه بازه باندې، لعنت. که زه هم که ته وې، که زه هم پر ممبر که ته وې راته ناست، پر دواړو دې لعنت ده. د الله رسول فرمایي دوکه مه کوئ. نو د خلکو دا خیال دی چې بس پیسې مې پورته کړلې، کار وسلو، نمبر مې بدل کړ، جنې ورک سولم، دی دې ما پیدا کوي. الله اکبر. زه دې نسم پیدا کولی. د هغه لوی رب پر عرش باندې لیکلی غل د غله زوی، دوکهباز د دوکهباز زوی، جهنمي او د جهنمي زوی لیکلی دی. قبر ته چې ورشوه شوې څه به کوې؟ د حشرګاه میدان ته چې رالې څه به کوې؟ پر پل صراط چې تېرېدې څه به کوې؟ نه به زه یم نه به ته. دوکهبازه خیال دې دا دی چې بس کار خلاص سلو ولاړ په لا اله الا الله محمد رسول الله کسي. دوکه مه کوئ، چل مه کوئ. خیر، بله خبره دا د عزیزانو چې کله یو سړی غسل نه لري نو د هغه سړي دپاره بیا دا نجس دی که یا؟ حضرت ابو هریره فرمایي یو ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام سره مخامخ شوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره مصافحه کوله، ما لاس را لرې کړ. زه په منډه ولاړم کور ته، غسل مې وکړ، بیا رالم. چې راله ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیرې ولاړې ابو هریره؟ ما یا رسول الله داسې زه نجسه وم، داسې وم. نو زه ولاړم غسل مې وکړ. ول پیغمبر علیه السلام راته ویلي د مسلم حدیث دی، سبحان الله ان المسلم لا ينجس. مسلمان نجس کېږي نه، پلید کېږي نه، مردارېږي نه. او حذیفه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ملاوی، ما ورته انی جنوب یا رسول الله، زه بغیر د غسله یم. و پیغمبر علیه السلام ماته وفرمایلې ان المسلم لا ينجس، مسلمان نه مردارېږي، پروا نه لري، دا حکمي نجاست بلل کېږي. حکمي دا معنا چې کم سړی غسل نه لري، لمنځ نشي کولی، تلاوت نشي کولی، قرآن لره لاس نشي وروړلی، مسجد لره نشي تللی، طواف نشي کولی، نور هیڅ پروا نه لري. که ذکر کوي، که درود شریف وایه، که الله وایه، که سبحان الله وایه، که الحمدلله وایه، که لا اله الا الله وایه، هیڅ پروا چې دا نه لري. حتی یو سړی غسل نه لري، په یو ګیلاس کې اوبه وڅښلې، هغه ګیلاس کې اوبه څښلی سي. په یو پلیټ کې سالن وخوړی، هغه سالن خوړلی سي، هیڅ مشکل نشته. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان المسلم لا ينجس، مسلمان نه لاس پلیت دی، نه خوله پلیت ده، نه بدن پلیت دی. ها کس ما لاس په بولو بیا د بما په شرابو په وینو هغه بیا مرداره ده خبره. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت حذیفه ویل یا رسول الله انی جنوب، زه بغیر د غسل یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل پروا نه لري، هیڅ پروا نه لري، لاس ملاولی سي، ذکر کولی سي، د هغه رقم درود شریف ویلی سي. ولاړ شي دا زنانې چې کله د لمانځه ټیم نه وي بیا اودس وکړي، بیا راشي مسله اواره کړي د هغه لمانځه پر ټیم، سبحان الله والحمدلله والله اکبر ولا اله الا الله دې وایي. قرآن اورېدلی سي، ویلی نه سي. قرآن لګېدی غږېدی، اورېدلی سي، ویلی نه سي. نو لهذا خبره دا شوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څنګه مؤمن چې دی هغه نجس کېږي نه، مؤمن چې دی هغه پلید کېږي نه، مؤمن چې دی هغه خرابېږي نه. ها نوره خبره دا ده چې کله تا غسل نه درلودی، قرآن له لاس وروړلی نه سي، قرآن له لاس وروړم، قرآن ویلی نه سي، مسجد لره وتللی نه سي. بس نور هېڅ یو خبره چې ډېر خلک ستا هغه غسل نه لري، سلام نه ولې یار غسل نه لرم. نو چې غسل سړی نه لري سلام نشي ویلی یا نشي ویلی، نو ولا کلمه چې وایو ولا ذکر چې کوو هېڅ پروا نه لري. سلام ویلی سي، کلام ویلی سي. کلام صبرات خبرې را واخله قرآن پاک نه، او دغسې مطلب ذکر و اذکار دا کولی سي. دا خبره ختمه شوه. بله خبره دا د عزیزانو طبراني یو حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې یو سړی مجبور سو، دا واورئ دا خبره، که چیرې یو سړی مجبور سو، وږی دی، تږی دی، بېوسه دی، بېبسه دی، نو دی راولاړ سو دا خپل حال یې پټ کوي. دی راولاړ سو هېڅ چا ته خپل حال نه ووایي، ما سوا له الله، ما سوا له الله. نو اوس د الله رسول فرمایي پر الله حق دا دی، پر الله باندې حق دا دی چې د مسلمان ته د یوه کال روزي، د یوه کال روزي ودته پر کور ورکړي، بغیر د محنته، بغیر د مشقته ورکړي. یعنی د یوه کال روزي الله باندې حق دا دی چې دا هغه مسلمان ته ورکړي چې کوم مسلمان دا خپل مشکل، دا خپل غم، دا خپل مسله، دا خپل تکلیف، دا خپل یو مشکل چې دی هغه پټ کړي.
پر الله حق دادی پر الله د حق دی چې د یو کال روزي به الله وچا د ورته خبر ورکوي چې کله یو سړی په مشکل کې رالی او بیا د هغه مشکل چې دی هغه خوندې کوي هیڅ چاته نه کوي بیان وایي ور رب دې بیان کوي لوی رب دې هغه خپل فریاد کړی شوی پر الله حق دادی چې د یو کال روزي به ورکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د یو چا زوی وفات شي د یو چا زوی وفات شي او بیا دا ملائکو الله پوښتنه وکړي چې تا د پلانې زوی جنې واخیستی هغه وایي و ول د زړه ټوکړه دې جنې واخیسته هغه وایي و ګیلمن به در وښیم چې کله ګیلمن الله له دې دنیا رخصتوي نو خو اوس عادي خبره شوله اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله له فرشتو پوښتنه وکړي چې تا دا ګیلمن په شان ځوان د ګیلمن په شان ګل د ګیلمن په شان یو انتیک شاعر تا لمور واخستی نو مور یې څه ویل شکایت خو به نه کړی نه شکوه خو به نه کړی نه ځان خو به نه ټکولی نه داسې مطلب یو داسې فریاد خو به نه کړی چې هغه د چوکاټ د اسلام څخه وتلی ولیا ول چې ویل ول صرف دا ویل انا لله و انا الیه راجعون یا الله ستا په کړو زه راضي یم ستا په فیصله زه راضي یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرشتو ته وفرمایي په جنت کې یو ډېر شاندار خوندور کور یو ډېر زورور انتیک کور یو بنګلا هغه جوړه کوي پر هغه باندې ویل کوي بیت الحمد دا د چا دپاره دا د هغه بابا دپاره د هغه ادې دپاره چې د چا خدا مکه خدا مکه خدا مکه زوی ولاړی یا زوی چې واخیستی یا زوی چې د هغه وفات شو یا خدا مکه د چا لور چې د هغه وفات شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی چې د هغه بیمار شو چې بیمار شو په د خپله بیمارۍ کې سبحان الله والحمدلله وایي شکوه و شکایت نه کوي هېڅ بس هغه د الله په دربار کې یا الله زه راضي یم زه راضي یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دی له خپلې بسترې راولاړېږي ناجوړه دی بیمار دی هیڅ چا ته شکایت و شکوه نه کوي د لوی رب په دربار کې خپل خواستونه وزارۍ دي پیغمبر علیه السلام فرمایي غالبا مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی دی له دې بسترې چې کله ولاړېږي له ګناهو داسې خلاص او پاک سي لکه ماشوم چې نن له خپلې ادې پیدا سي بیا الله فرشتو ته وفرمایي چې دی ناجوړه و نو ده خو هغه لمنځونه په جومات هغه تاجد هغه اشراق هغه تبلیغ هغه جهاد هغه عمره هغه حج هغه ذکر و اذکار هغه تلاوت و فکر د نسوی کولی الله فرشتو ته وفرمایي هغه هم د ده په عملنامه کې ولیکئ کله دا چې څوک شکایت ونه کړي نو لهذا الله دې موږ له شکایت ته وساتي الله دې موږ له شکایت ته وساتي الله دې موږ له شکایت ته وساتي بله به درته وکړم بله خبره دا د عاجزانو چې سلیمان بن بریده یا بریده دی وایي وایي زما پلار ویل طبراني حدیث نقل کړی دی وایي زما پلار ویلی یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی ولی یا رسول الله ما و خپل مور دا خپل مور ما پر وژو راخیستې وه 2 برسخه یعنی 2 برسخه تقریبا داسې 1.5 کیلومتره جوړیږي 1.5 کیلومتره جوړیږي اوس داسې ګرمي وه یا رسول الله داسې ګرمي وه چې دا غوښې مې اومې پر دا مځکه ایښې وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای نو یا رسول الله ما د دې مور حق ور ادا کړي د مور له حق خلاص وم زه د مور چې پر ما کم حق دی له هغه حق خلاص وم ګورئ دی وایي یا رسول الله ما خپله ادې پر خپلو وژو راخیستې چې زما ادې معذوره دا زما ادې ما 2 برسخه چې هغه 1.5 کیلومتره جوړیږي دا ما مطلب یو ځای پرې بوته یا میوې وړله نو ګرمي داسې ګرمي چې یا رسول الله دا غوښه پر مځکه کښېږدې له ډېرې ګرمۍ به دا پخه سي نو څه فکر لري یا رسول الله دا زما د ادې چې پر ما کوم حق دی له دا حق زه خلاص وم که یا پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ولته چې کله پیدا کېدې ستا پر ادې چې کم غمونه کم دردونه
کم تکلیفونه تیرېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خبره خو د 9 میاشتو روانه ده، بچی خو د عادې په خېټه کې بېادبي دي ډېره معاف 9 میاشتې یې. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ته پیدا کېدې دا کم دردونه وو، دا کم دردونه ستا عادې وړل، دا ستا د عادې د دردو چې کمې جټکې ولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هغه دردو یو درد لا هم تا حق ادا کړی نه دی، د یو درد حق نه دی ادا سوی. الله اکبر سبحان الله. وګورئ داسې سپي شته چې هغه د مور سلام باندې، له مور سلام باندې، له مور سلام باندې. د الله رسول صحابي ته وایي دا صحابیت کومه معامله ولا شنی معامله ولا، اوس ورته وایي یا رسول الله خالي لس کیلومتره 11 کیلومتره ما پر ورځه باندې د عادې وی وړله سره ګرمي ولا له حق اخلاص وم. د خدا خیال چې پیغمبر علیه السلام وایي و له حق اخلاص ولې نه خلاصېږي، خامخا به خلاصېږي. نه پیغمبر علیه السلام وفرمایل ته چې پیدا کېدې بیا چا کم دردونه ستا عادې وړل په هغه دردو کې نو خو یو ورځ نه وه، 2 نه وې، 3 نه وې، میاشت نه وه، 2 نه وې، 4 نه وې، او په میاشتو دا دردونه وو. د یوه درد حق دې هم ادا کړی نه دی، د یوه درد حق دې ادا کړی نه دی. نن زموږ معاملات داسې راووتل عزیزانو چې هر سړی له موره ګیلهمن دی، هر سړی له موره ګیلهمن دی. له موره دغه مور ګرانه ده، شیرین نه ده، خوندوره ده، ډېره محبوب ترینه ده چې کله سړی واده وکړي بس د هغه څخه ما بعد مورکۍ هغه رقم خوند نه کوي، د مورکۍ هغه خوند نه دی، د مور هغه خوند نه دی. ولې؟ وجه دا ده چې پخوا به زوی د مور و عیبو ته نه کتل، د مور و خبرو شکنځاو ته نه کتل، ول زما عادي ده پروا نه لري. بیا چې کله دا راله نو بیا د مور قرار شکایتونه ورته شروع کړه، داسې وکړو هغسې وکړو، داسې وکړو هغسې وکړو. نو بیا قرار د خپلې موره د سړي نفرت وشي. دا څوک؟ دا د خپل کوروالا دا راولاړه شي د دې الک د مور عیبونه و الک ته وایي. نو که الک سپی و بې غیرته و زما مور داسې وکړلو او نو زه به زما مور ګورم. صحیح سلام. دلته پیغمبر علیه السلام فرمایي د یوې د هغه دردونه چې کم تېرېدل د یوه درد حق دې ادا کړی نه دی. او بیا نو دروغ زنان چې مور یې مړه شي نو زما مور مړه سوله بس نو ډېره مې ارمان ده کشکې ژوندی وای. کشکې نه خو 40 کاله ژوندی و، هغه کشکې چیرې و؟ مور دې سرتوره نه وه، په بد دعا نه وه. یو سړي مسجد کې وخت یو امام جمعات ورکوي، جمعات چې اوس سلام وګرځېدی بیا کله کله د سارا خلک مولوي صاحب یو دعای حاجت خو وکړه، یو داسې مشکل و پریشاني دی یو بله دعا وکړه. که څه مولوي صاحب هغه دعا کې ویلي دي خدای چې لږ ښه دی غواړي یا د عقل خلاص یې، هغه وایي بله دعا وکړه، لکه دعا مې وکړه بس یې که بالا څه به کوې یا یو بله دعا وکړه. نو یو سړي ویلې ول مولوي صاحب ته یو دعا خو وکړه، ول چش دعا وکړه، دعا خو مې وکړه، ول دعا وکړه بد دعا وکړه چې الله زما ټول اولاد تباه او برباد کړي، زما ټول اولاد زما زامن الله تباه او برباد کړي. صحیح سلو ولګوي اندازه ولګوي څنګه خبره ده. دلته پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای تا د یو درد حق نه دی ادا کړی، نه دی ادا کړی، نه دی ادا کړی. الله دې د مور پلار د حق اخلاص کړي. که ژوندي دي الله دې ژوندي لري، که بیمار دي الله دې شفای کامله ور نصیب کړي، که مړه دي الله دې په خپل عظیم فضل هغه لوی ښایسته خوندور چې جنت الفردوس دی هغه دې الله ور نصیب کړي. د هر چا بابا وادي ده، د هر مسلمان بابا و ادیه ته الله دې جنتونه ورکړي، الله دې جنتونه ورکړي، الله دې جنتونه ورکړي. بل خبره درته کوم، خبر دا د عزیزانو حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ، نه بیبي عائشه صدیقیه فرمایي رضی الله تعالی عنها، طبرانی حدیث نقل کړی، دا حدیث واورئ. بیبي عائشه صدیقیه وایي ما و پیغمبر علیه السلام ناشته ډوډۍ خورو، یو قسم حیث بلل کېږي، دغه وخت یو خوراکه وه چې دوی تیاره کړې وه. ما و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناشت ډوډۍ حضرت عمر فاروق تېرېدی چې تېرېدی نو سلام دعا وسوله، پیغمبر علیه السلام غږ ور وکړي ول راس ډوډۍ راسره وخوري. دی هم راغلی کښېنستی، ډوډۍ خوراک شروع سلو. چې خوراک شروع سو عایشه صدیقیه فرمایي په دغه وخت کې لا پرده نه وه راغلې، په دغه وخت کې لا پرده نه وه راغلې، د پردې امر نه و راغلی، د پردې حکم نه و راغلی. نو عایشه صدیقیه وایي نو پلیټ دی یا کاسه ده یا پیاله ده هر څه چې دی په دې کې زه هم لاس وهمه،
جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هم لاس وی حضرت عمر فاروق هم رالی زما او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا ګوت سره ونشتي په دا پیاله کې لکه موږ چې کله شوروا خورو یا یو پلیټ دی ته لاس ورواچې زه لاس ورواچوم په لاس شل واره کې لاس سره ونشتي چې دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس زما د لاس سره دا ګوت زما د ګوت سره ولګېدله حضرت عمر فاروق غبراو شو افسوس افسوس یې وکړ ویلې ول زما خو زړه دا غواړي وعائشې ته ویلې پیغمبر صلی مبارک ناست دی زما خو زړه دا غواړي چې هېڅ یوه سترګه تا ته ونه ګوري زما زړه دا غواړي چې هېڅ یو سترګې و تا ته ونه ګوري بی عایشه صدیقه فرمایي پس له هغه بیا د پردې آیاتونه الله را نازل کړو پس له هغه بیا د پردې آیاتونه الله را نازل کړو اوس یو طرف ته عایشه صدیقه ده چې د ټول کائنات پاک دامنه ده بل طرف ته د ټول کائنات محترم مکرم شخص دی چې هغه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی بل طرف ته د محمد رسول الله خلیفہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خسر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي هغه په عشره مبشره کې جنتی صحابي حضرت عمر فاروق دی هغه لاس سره ولګېدی لاس حضرت عمر فاروق څومره افسوس وکړي او بیا حضرت انس فرمایي حضرت انس فرمایي زه د پیغمبر علیه السلام په کور کې ګرځېدم را ګرځېدم ما کار کوي خدمت کوي چې کله زه ځوان شوم دا د تبراني حدیث دی چې زه ځوان شوم زه رالم پیغمبر علیه السلام ته رسول الله پر ما لمونځ فرض پر ما روزه فرض وله بس ما ته پیغمبر علیه السلام وفرمیل په آینده کې زما کور لره بغیر د اجازې تا ته اجازه نشته په آینده کې به ته کور ته زنانو لره نه ځې لاس کاله په دا کور کې خدمت کړې دي حضرت انس وایي دغه ورځ چې پر ما څومره غمګینه تېره سوه زما په ژوند کې ما داسې غمګینه ورځ لیدلې نه وه ما په ژوند کې چې د پیغمبر علیه السلام له کوره زه بند شولم ولکه یو طرف ته حضرت انس دی بل طرف ته د محمد رسول الله بیبیګانې دي دلته پیغمبر علیه السلام فرمایي بیا به کور ته راځې نه دا د څه پورې درته وایم دا په دې درته وایم چې تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دا زموږ پښتنو پر کورو غمونه ډېر دي ډېر غمونه دي ډېر غمونه دي ډېر را روان دي لا را روان دي لا را روان دي الله دې ورک کړي الله دې ورک کړي الله دې ورک کړي صحیح سره وګورئ په دې وطن کې ورځ له غمو خلاص نه ده یا به یو مري یا به بل مري یا به څنګه مري یا به څنګه مري دا اوس یو د ګیلمن مشکل راواخله څومره لوی مشکل مخې لره رالی دا هغه یو نقیب مسعود کستی په یاد د هغه ور مړ نسو دا هغه انتقام وانه قستل سلو خبره در کومه ځای راورسېده خبره تر دا ځای راورسېده دا هغه یو هلک چې عدالت د هغه انتقام اخیستی وای د هغه حساب اخیستی وای ولې به نن ورځ دومره د اوره ډکه وای نو خبره داسې ده دا زموږ د پښتنو زنانې الحمدلله مستورې دي حیاناکه دي شرمناکه دي خو اوس خبره داسې سوله عزیزانو دا پرده له منځه ووته تر ډېره حده پرده چې د هغه له منځه ووتل تر ډېره حده پرده له منځه ووتله خاص کر زموږ خوند یې راواخله دا اوس یو جلسو ملسو پروګرامو لر راځي زه دا خبرې په بد نیت نه کوم چې زه نعوذ بالله خدا نه خواسته پر دې زنانو عیبونه وایم یا تهمتونه وایم که مې وویل د الله رسول فرمایي د سلو کالو نیکۍ به زما ولاړې سي زما که زه دا خبره وکړم خو زما و خوند ته زه دا مشوره ورکوم منم چې انقلاب بغیر د زنانو نه راځي منم چې د دنیا په هر کامیابی کې د زنانو ډېر لوی رول دی په هر کامیابی کې په هر پیشقدمي کې د زنانو یو ډېر لوی مطلب هغه برخه چې د هغه شته خو لیکن اوس زموږ زنانې برمله ښکاره تقریبا ډېرې بغیر د پردې د نارینهو پر مخ ولاړې او خبرې کوي داسې به نه کوو داسې به نه کوو پښتون دپاره لوی کمال دا دی چې د اسلام خبرې د پښتونوالي په چوکاټ کې ما له لاسه نه دي ورکړي مسلمان هم یم پښتون هم یم اسلام هم په ما باندې پردی او پښتونوالی هم په ما پردی او که زه راولاړ شم دا پښتونوالی د پښتونوالي څه مراد پرده د دا د مابین ځه وباسم نو گویا ما د خپل پلار و نیکه تاریخ به شاته وغورځوئ داسې به نه کوو ګورئ دا اوس یو ګیلمن دی ادې لرې څومره کسان فاتحې لر راځي څومره کسان فاتحې لر راځي نو پرده ښه خبره ده دا نه وایم چې خدا نه خواسته د ګیلمن ادې پرده نه کوي پرده به کوي لازمي به کوي د وزیرستان خلک دي قبایل دي ډېر زوروره پرده به کوي خو عام طور خلک دې پردې ته نه ګوري یوه صحابیه وه زوی یې شهید شو
چې شهید سو نو بیا داراله میدان لره ګرځې د خپل زوی پسې چاټا قر باندې وکول زوی د شهید دی تا مخ پټ کړی دی دی ورته ول زوی می شهید دی حیا او پرده مې نه د شهید سره زوی می مړ دی حیا او پرده ما مړه نه ده زه نسم کولی چې زما زوی مړ دی زه بیا پرده کې چې د هغه کوم زه نسم کولی هغه حمزه بابا څه وایي وای حسن چې بې ستره سي بې قدره سي حمزه بابا څه وایي حسن چې بې ستره سي بې قدره سي ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي دا زموږ چې کومې خویندې د انقلاب په حواله د پروګرام په حواله د مجلس په حواله د اجلاس په حواله د جلسې په حواله بالکل به پرده د لاسه نه ورکوي چې کله ته په پرده کې هر قدم عقل الله ستا مدد کوي او بیا دا خلک دا زموږ د خوندو د بې پردګۍ څخه بیا غلطه معنا اخلي د خپل غلط استفاده چې دغه کوي و هیچا ته دا اجازه نشته چې زما د خور ستا د خور د مشکل او د پریشانی څخه چې وکي غلطه استفاده وکي خو خیر خبره دا د عزیزانو چې زنانه چې د هغه به لازمي او حتمي چې د هغه څه کوي هغه به پرده کوي لازمي به پرده کوي زمنم چې دا غمونه ډیر دي هغه غني خان وایي چې ستا د سوي زړه چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅکي چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅکي چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅي زه دا اور وجلی نسم زه دا اور وجلی نسم زه دا غم خپلولی نسم افسوس دا ستا افسوس ته کتلی نسم ستا ارمان ته کتلی نسم ستا افسوس ته کتلی نسم ستا ارمان ته کتلی نسم ګوره څه وایي ګوره جانانه ستا جهان ته کتلی نسم څه وایي چې دا ستا د سوي زړه د غمونو وینې څاڅکي زه دا اور وجلی نسم زه دا غم خپلولی نسم زه دا اور وجلی نسم زه دا غم خپلولی نسم ستا افسوس ته کتلی نسم ستا ارمان ته کتلی نسم ګوره جانانه ستا جهان ته کتلی نسم ګوره جانانه ستا جهان ته کتلی نسم بس خبره دا د عزیزانو الله دې د هغه لوړه اسمانه پر موږ تاسو ورحمې شي الله دې فضل راباندې وکړي الله دې احسان راسره وکړي الله دې دا مشکل او غمونه لرې کړي الله دې زموږ کور د باروتو په اور نه راسوځي الله دې پښتانه له هر غم له هر مشکل له هر بدي وساتي الله پاک په خپل فضل زموږ د وطن حفاظت وفرمایي زموږ د وطن هر وګړو د هر چا حفاظت وفرمایي الله دې ویل او دې قبول من